سلامونه درنو دوستانو ته مننه چې تاسو به روغ او جوړ خوشحاله وئ. په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره یو نوی بل په زړه پورې ډېر بهترینه د آنلاین پیسو ګټلو گیم راوړی ده. ډېری دوستانو به همدغه غوښتنه کوله چې موږ ته یو داسې گیم راوښایه چې په هغه کې موږ په ډېرې اسانۍ سره وکولی شو پیسې وګټو. نو درنو دوستانو دغه چې دی ډېر اسانه او ډېر راحته گیم دی. په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ په دغه گیم کې پیسې وګټئ او بیا یې ویډرا کوئ. ویډرا هم دوستانو ډیره کمه اندازه پیسې هم تاسو کولی شئ له دې څخه وباسئ او کار هم ډیر اسانه او راحته دی. نو ډیر خوندور او بهترینه گیم دی. هیڅکله هم د دغه گیم څخه تاسو مه تېرېږئ. نو د دغه گیم لینک به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي او ترڅنګ به د دغه ویډیو په کامنټ کې هم وي دوستانو. که نه وي نو زما وټساپ نمبر هم په سکرین باندې تاسو ته ښکاري، کولی شئ دې ته هم راته میسیج وکړئ. نو زه بیا هم تاسو سره کومک کوم، دغه لینک هم درته لیږم. که طریقه باندې پوه نه شئ نو طریقه هم درته ښیم. دوستانو هېڅکله هم تاسو له دغه گیم څخه مه تېرېږئ، ځکه چې تاسو ته به دلته بیا ثبوتونه هم وښیم د ویډراو چې ملګرو هم ترې ویډراوې هم کړي دي، $100 هم ترې لېږلي دي. نو تاسو هم کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره په دې کې اکاونټ جوړ کړئ او هغه ګټل شوې پیسې چې دي بیا بیرته ولیږئ. تاسو کولی شئ ټرسټ والېټ، باینانس یا نور والېټونو ته ولګئ او له هغې څخه بیا کولی شئ خپل سیم کارت ته هم دغه پیسې ولېږئ. که تاسو چېرته دغه پیسې باینانس اکاونټ لرئ هغه ته یې ولېږئ نو بیا کولی شئ باینانس څخه یې خپل سیم کارت هم ایزي لوډ کړئ، چې ډېر راحته او اسانه طریقه ده دوستانو. نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ دوستانو. له ویډیو شروع کېدو مخکې که تاسو زموږ دغه ویډیو لایک کړی نه وي نو دغه ویډیو هم درسره لایک کړئ او که زموږ چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نو درنو دوستانو راځو چې ویډیو باندې پیل وکړو. ډېرې دوستانو دغه غوښتنه کوله چې یو ګیم راته وښایه. نو دغه د یو د ډرنګ ماسټر په نوم کوم گیم چې دی په دې کې تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره پیسې وګټئ. د دغه گیم لینک تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي، ترڅنګ د ویډیو په کامنټ کې به مې او زما وټساپ ګروپ کې به مې تاسو کولی شئ له دې څخه یې ترلاسه کړئ. کله مو دوستانو راغلی تاسو دغه گیم ترلاسه کړ نو انسټال مه کړ، را به شئ همدغه گیم به تاسو راخلاص کړئ په خپل موبایل کې. نو زه هم راځم همدغه گیم راخلاصوم. دوستانو دلته مونږ ته اپشنونه راکوي، مونږ به راځو دلته لاندې راجستر باندې به کلیک ورته اخلو. تاسو کتلی شئ دوستانو دغه هم راجستر دی، په دې باندې به تاسو کلیک ورته اخلئ او لومړی به تاسو په دې کې اکاونټ جوړوئ. نو کله مو چې کلیک واخیستو نو دا لږ لوډینګ اخلي. راځو لومړی کې خپل یو ایمیل ورته ورکوو. زموږ چې کوم ایمیل دوستانو وي همغه ایمیل تاسو کوم ایمیل چې غواړئ په هغه سره د دې اپلیکیشن کې یا د دې گیم کې تاسو اکاونټ جوړ کړئ، همغه ایمیل به تاسو په همدغه ځای کې دوستانو تاسو ورکړئ. کله مو چې ایمیل ورکړئ نو دلته تاسو ته وایي سینډ کوډ. راځو دغه سینډ باندې دوستانو کلیک اخلو. زموږ همدغه ایمیل ته یو کوډ ځي، دې باندې تاسو دوستانو داسې کلیک واخلئ. نو کله مو چې کلیک واخیستو زموږ ایمیل ته یو کوډ ورځي، همغه کوډ به اوس دغه ځای کې موږ ورکوو. نو کله چې تاسو کلیک واخلئ دغه کیپچا به هم تاسو بشپړه کړئ، دغه ستوری به داسې راوړئ او دلته به یې داسې برابر کړئ ورسره او پرېږدئ. نو اوس به د زموږ ایمیل ته دوی یو کوډ ولیکي دوستانو. بالکل دا ویریفای شول. نو اوس راځو کوډ ته. اوس زموږ ایمیل ته یو کوډ ځي، همغه کوډ را کاپي کوو او دلته یې پیسټ کوو. دوستانو که تاسو لپاره کوډ نه راتلو یا کار نه کولو نو تاسو به راشئ لاندې تاسو ته دوستانو کوم د جیمیل نشان چې کوم ښکاري دوستانو دغه د ګوګل پلی دغه نشان تاسو ته ښکاري، همدغه باندې به کلیک واخلئ. کله مو باندې کلیک واخیستو بیا مو تاسو ته خپل جیمیلونه راځي، تاسو به یو جیمیل انتخاب کړئ. جیمیل مو چې کله دوستانو انتخاب کړئ بیا به راشئ دلته به تاسو یو پاسورډ ورته ورکړئ، همغه پاسورډ به دغه ځای کې بیا ورکړئ او بیا به دلته لاندې دوستانو راشئ ریفرل کوډ برخې ته. دغه ځای کې دوستانو تاسو زما ریفرل کوډ په سکرین باندې ښکاري ده، هم تاسو به هم همدغه زما ریفرل کوډ په همدغه ځای کې ورکړئ. نو تاسو به بیا رجسټر باندې کلیک ورته واخلئ. دوستانو ریفرل ډېر مهم، تاسو باید زما ریفرل ورکړئ. نو کله مو چې ریفرل دوستانو ورکړئ را به شئ رجسټر باندې به کلیک ورته واخلئ تر څو په دغه کې د زموږ اکاونټ چې دی هغه اوس جوړ شي. دلته بیا موږ ته یوه کیپچا راځي، موږ به دغه کیپچا هم داسې بشپړه کړو. کله مو چې دغه کیپچا هم دوستانو موږ خلاصه کړه نو موږ اکاونټ چې دی هغه به اوس بالکل په دغه گیم کې جوړ شو. موږ په دې کې ډېرې اسانۍ سره کولی شو پیسې وګټو. نو وړاندې هم مکمله طریقه درته ښایم تر څو چې لومړی اکاونټ جوړ شي. نو تاسو هم ویډیو تر پایه راسره وګورئ، ویډیو هېڅکله هم مس کیپ کوئ. ډېر بهترینه گیم دی چې زموږ زیاتره ملګرو له دې څخه ویډراوې هم کړې دي او تاسو ته مکمله طریقه هم په دې کې اوس ښایم. دوستانو بیرته موږ ته د لاګ ان آپشن راکوي. موږ به څه کوو دوستانو، بیرته به لاګ ان کیږو، یعنې بیرته به همغه ایمیل او پاسورډ دلته ورکوو. نو موږ اکاونټ دی هغه به بیرته په دې کې دوستانو اوس جوړیږي.
دوستانو کله چې تاسو په دې کې اکاونټ جوړ کړئ نو دلته خو ما اکاونټ جوړ کوم هله کار هم پکې وکړو. په دې کې موږ ته دلته دغه کوم میدان چې ښکاري تاسو دوستانو دلته موږ دغه کرکټرونه غورځوي. همدغه کرکټرونو باندې دوستانو موږ کولی شو پیسې ترلاسه کړو په گیم کولو باندې. نو دغه میدان دوستانو دغه کرکټرونه غورځوي. ما سره بېلابېل لیولونه دي چې نخ لیول دی، اوته لیول دی، اووه لیول دی، څلور دی او درې دی. نو دغه هر یو به تاسو داسې یو ځای کوئ. مثلا داسې به راځئ دغه څلورم چې دی دغه بله دغه څلورم سره یو ځای کوئ. نو زه ستاسو دوستانو مکمله طریقه ښایم. تاسو ویډیو هېڅکله هم سکیپ کوئ مه، ویډیو تر پایه راسره وګورئ نو انشاءالله تاسو به هم په دې طریقه باندې مکمل پوه شئ. دوستانو ما سره اوس لیولونه تاسو کتلی شئ. دلته تاسو ته راځي لاندې اپشن دوستانو، دغه اپشن دی دې څخه به تاسو کرکټر میدان ته غورځوئ. پنځم لیول زه اوس دوستانو داسې راخلم، دلته اوس ماته پنځم لیول یو اپشن یو کرکټر راغورځوي. راځو دوستانو دغه هم داسې به تاسو وړئ او دغه سره به یو ځای کوئ، یا به هغه ورته اړوئ یا به ده ورته راوړئ. نو بیا هم اوس ماته بیا به هم داسې یو بل کرکټر غورځوئ میدان ته، هغه به هم وړئ داسې به له دې سره یو ځای کوئ. نو اوس بیا هم دوهم لیول غورځوو او بیا هم څلورم دوستانو. نو همداسې مختلف کرکټرونه تاسو ته غورځي په دې میدان ته. دغه به تاسو ټول له یو او بل سره یو ځای کوئ. نو زه هم یو څو میدان ته غورځوم او دغه هم راځم پنځم چې دی دغه له پنځم سره یو ځای کوم. اوس دوستانو راځو شپږم چې دی دغه له شپږم سره یو ځای کوو. شپږم چې کله شپږم سره یو ځای کوئ نو دلته اوس اووم ترې جوړېږي. اووم راځو له دغه اووم سره یو ځای کوو. راځو اتم له اتم سره یو ځای کوو. اوس دوستانو موږ راځو اوس دلته نخم له نخم سره یو ځای کوو. کله چې موږ نخم له نخم سره یو ځای کوئ تاسو پورته کتلی شئ موږ ته کوین هم جمع کېږي او داسې مختلف ډوله. تاسو کتلی شئ دلته د ټي ایم په نوم کومه کرنسي ده هغه موږ ته جمع کېږي او کوین هم موږ ته جمع کېږي او نور هم دلته تاسو ټول کتلی شئ چې دغه به موږ ته اوس دلته جمع کېږي. راځو دغه دوهم له دوهم سره یو ځای کوو. اوس راځو شپږم لیول میدان ته غورځوو او دلته بیا هم شپږم میدان ته غورځوو. په همداسې مختلفو طریقو سره تاسو دوستانو کولی شئ په همدې طریقې سره دغه ټول کرکټرونه داسې میدان ته ګزار کړئ. نو زه یو څو ویډیو سکیپ کوم تاسو ته دا چې ویډیو اوږده نه شي، په همدې خاطر دغه ټول میدان ته غورځوم او وړاندې نوره طریقه ښایم درته. ښه دوستانو تاسو چې کله ټول وغورځوئ دلته تاسو ته راځي ګیټ فری کلاوډ. نو تاسو کوم چې وي هغه ټول کرکټرونه ختم شي. نو دغه تاسو دوستانو که وخت هم په انتظار کېږئ او که غواړه چې ژر یې ترلاسه کړئ نو تاسو دلته چې کله کلیک واخلئ نو تاسو ته به یو ایډز راسي، یو اعلان به درته راسي. هغه اعلان چې کله وګورئ بیا هم تاسو کولی شئ نور کرکټرونه میدان ته وغورځوئ. ښه دوستانو دغه خو د کرکټرونو غورځول میدان ده. که دا د تاسو کوم کرکټر سمون نه سره خوړو نو هغه باندې تاسو کلیک اخلئ داسې بیرته راکوزوئ، دغه دلته بیرته راوړئ او ډیلیټوئ او تاسو ته به هغې باندې بل کرکټر درکوي. نو درنو دوستانو همدلته اوس نور اپشنونه هم تاسو ته اوس زه معرفي کوم. دغه اپشن هم دوستانو داسې خاص څه پکې نشته د دې سره څنګ کې کوم اپشن چې تاسو ته ښکاري. او دغه دوستانو بل دغه د شاب اپشن چې دی په دې کې هم کولی شو کرکټرونه میدان ته وغورځوو. نو دلته نور اپشنونه هم موږ سره شته دي. دلته تاسو هم ته نور اپشنونه هم درښایم. دغه اپشن هم دوستانو تاسو کتلی شئ که تاسو په دې باندې کلیک چېرته واخلئ په دې کې هم موږ ته پرې کوینونه په MUSDT هر څه په دې کې موږ ته راکوي. نو دوستانو په دې کې موږ ته پوینټ راکوي. د پورته دغه پوینټ دوستانو موږ ته لپاره دغه ګټه لري چې موږ کولی شو په دې باندې بیا نوي نور کرکټرونه واخلو. خو کله چې تاسو ته ایډز راځي اعلان راځي هغه به تاسو سکیپ کوئ. یا تاسو کولی شئ د اعلان پر وخت خپله ډیټا هم بنده کړئ او بیا هم تاسو کولی شئ دغه ایډز وګورئ او بیا هم تاسو کوین ترلاسه کړئ. دوستانو دغه اپشن کې چې کوم دی لومړی خورینګ ماکیبله دی او بل دلته موږ ته دغه څلور اپشن هم تاسو ته لومړی معرفي کوم. راځم له پاس اپشن څخه یې پیلوم. پاس اپشن څخه نو کله تاسو راشئ په دې کې هم تاسو ته مختلف ډوله کوینونه او ترڅنګ تاسو ته په دې کې ډالۍ هم وځي. تاسو کولی شئ چې کلیک واخلئ په دې کې هم تاسو ته ډالۍ وځي. په دې کې چې خرڅوي تاسو ته ټیک کوین هم درکوي، ډیک کوین هم تاسو ته درکوي. دوستانو د ټیک کوین هم دی او ډیک کوین هم دی، تاسو خرڅولی هم شئ او د دې ترڅنګ USDT ته هم کنورټولی شئ. نو دوستانو دا هم تاسو ته په همدې کې درکوي. تاسو کولی شئ په دغې کې هم پیسې دې څخه واخلئ.
نو راځو بل اپشن یې دوستانو دوهم چې دغه دا تاسو ته چې کوم ښکاري دغه اپشن باندې هم چې کلیک واخلئ په دې کې هم تاسو دغه کرکټرونه دي دوستانو دا هم تاسو قوي کولی شئ اخیستلی شئ چې تر څو دغه تاسو قوي کوي. راځو ټاسک ته. ټاسک کې دوستانو تاسو ته هره ورځ ټاسکونه درکوي. دا تاسو ته هم 6 او 15 ټاسک درکړي دي. وایي که تاسو دغه 6 پوره کوئ په 6 منټو کې تاسو ته به 13 ټي کوین درکړي او دغه 15 که تاسو کوئ نو تاسو ته به 10 ټي کوین درکړي. راځو بل چیکینګ ته. دلته به هره ورځ تاسو دغه یو چیکوئ. دغه د چیکن آپشن دوستانو تاسو وینئ دغه به هره ورځ تاسو چیکوئ. تاسو ته به هم په دې کې هر څه چې وختل نو که تاسو ته کوین پکې وختل د ډي کوین یا ټي کوین هر څه چې تاسو ته پکې وختل نو همغه به تاسو بیا تاسو ته همالته جمع کیږي. نو دوستانو په دې کې اپشنونه بیخي زیات دي. دغه برخه کې هم تاسو ته یو څه معلومات درکوم دوستانو. په دې کې هم تاسو کولی شئ دغه برخې هم تاسو ترلاسه کوئ. په دې کې هم تاسو کوینونه هم ترلاسه کولی. داسې خاص څه نور پکې نشته. تاسو خپله کار نور پکې وکړئ. دغه اپشن باندې هم دوستانو چې کلیک واخلئ تاسو ته هره ورځ ډالۍ درکوي. یو ټي کوین دوستانو سبا ته تاسو ته 2 ټي کوین درکوي. نو تاسو دلته چې کلیک واخلئ نو تاسو ته به یو ټي کوین چې دی هغه تاسو ته درکړل شي او تاسو حساب ته به دوستانو اضافه شي. دوستانو بله ایرن برخه ده. ایرن برخه کې تاسو چې څومره ملګري راولئ په هغوی باندې تاسو ته د ایم ټي کوین هم درکوي. د دې ترڅنګ د ایم ډي کوین هم درکوي دوستانو. نو تاسو کتلی شئ دا د ستاسو انویټیشن کوډ دی چې راشئ په د انوایټ پرنټ باندې کلیک ورته واخلئ. بس تاسو ته ښکاري دغه کاپي باندې کلیک ورته واخلئ او لینک تاسو در سره کاپي کوئ. کله چې لینک کاپي کوئ ملګرو ته ولېږئ نو تاسو چې کله ملګري راولئ په هغو باندې هم تاسو ته بیا پیسې درکوي. بل می اپشن یې دوستانو دغه لاندې دا هم ستاسو پروفایل اپشن دی که نه. په دې کې هم خاص داسې کوم څه کار نشته دی. راځو ویډرا برخې ته. څنګه دوستانو موږ له دې څخه ویډرا کولی شو. نو ویډرا څنګه دوستانو موږ کولی شو. راځو ویډرا برخه هم تاسو ته مکمله تشریح کوم چې تاسو په دې کې څومره پیسې پوره کوئ او څومره ډالر موږ له دې څخه ویډرا کولی شو. ویډرا دوستانو بالکل 100% حقیقي ویډرا ورکوي. تاسو به هېڅکله هم اندېښنه نه کوئ داسې به نه وایئ چې دغه به موږ ته ویډرا راکړي یا به یې نه راکړي. نه دوستانو تاسو ته به هم دغه بالکل ویډرا درکوي. دلته تاسو ښکاري د ایم ټي کوین ښکاري. دلته ویډرا هم ورسره لیکلی دی. رابه شئ په همدې برخه باندې هم تاسو کلیک واخلئ. نو په دې باندې دوستانو کله تاسو کلیک واخلئ دلته تاسو ته وایي چې 309 ایم ټي کوین لرم چې 0.38 سنټ کیږي. نو کله چې دوستانو تاسو 15 یو ایس ډي ټي پوره کوي یعنې 1500 البته 15000 ایم یو ایس ډي ټي کوین پوره کوي نو تاسو بیا کولی شئ چې دغه ویډرا کوئ. که تاسو چې ته 10,000 ایم یو ایس ډي ټي کوین پوره کوئ نو هغه $10 کیږي. نو $15 چې څانو کله تاسو پوره کوئ دغه ویډرا کولی شئ. تاسو کولی شئ بیا ټرسټ والټ ته هر والټ ته تاسو دغه دوستانو انتقال کوئ. نو دا چې اوس ما سره کوم دي زه تقریبا 309 ایم یو ایس ډي ټي کوین لرم چې 38 سنټه کیږي که نه دوستانو 38 سنټه. نو راځو دغلته یو ایس ډي ټي باندې چې ویډرا باندې کله دوستانو تاسو کلیک واخلئ لومړی پولیګون یو ایس ډي ټي به تاسو هلته به ادرس ورته راواخلئ او دلته به ادرس ورته پیسټ کوئ. کمپرم باندې به کلیک ورته واخلئ. د تاسو ویډرا چې دی هغه به بالکل تاسو ته سکسیسفول شي او وبرسېږي. دوستانو له دې څخه ویډرا ویش شوی هم دی. تاسو ته د ویډرا ثبوت په سکرین باندې هم ښکاري. هغه تصویرانو کې کتلی شئ چې زیاتره ملګرو له دې څخه ویډرا هم کړي دی. چې ما اکاونټ اوس نوی دی اوس مهال دومره کار مې نه دی پکې کړی. نو چې څومره تاسو کار پکې کوئ همدومره به تاسو ته ګټه زیاته درکوي دوستانو. نو دغه ویډیو در همدې ځای وایي دا چې کله پوره شي نو دغه زما 15,000 ایم یو ایس ډي ټي کوین پوره شي نو بیا تاسو ته راځم بیا هم تاسو ته ښایم چې څنګه موږ دا پیسې ولیږو او بیا هم ثبوت دوستانو تاسو ته راوړم. نو دغه ویډیو تر همدې ځایه که دغه ویډیو مو خوښوي در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. د دغه فرصت څخه ګټه واخلئ تر څو په دې کې تاسو اکاونټونه جوړ کړئ او ګټه درته وکړي.